دا هغه ځانګړي د انټرنیټ کیبل دي چې د سمندر په تل کې غځول کیږي. همدا هغه کیبل دی چې ډیر خلک وایي چې شارک پرې غاښونه لګوي او له همدې امله زموږ انټرنیټ کار نه کوي. خو دا خبره تر ډیره ناسمه ده. په اصل کې دا کیبل د سمندر لاندې د انټرنیټ د لیږد لپاره په ډیرې پاملرنې سره ایښودل کیږي. د دې لپاره چې کیبل په سمندر کې وغځول شي، لومړی دا د ځانګړو بیړیو پر لویو ډرمونو یا تاو شوو څرخونو باندې تاووي. هغه فابریکې چې دا کیبلونه جوړوي عموما د سمندر له غاړې سره نږدې جوړې شوي دي، ترڅو کیبلونه په اسانۍ او مستقیم ډول له فابریکې څخه بیړۍ ته انتقال شي. د همدې سمندري کیبلونو له برکته تاسو انټرنیټ ګورئ، ځکه که دا کیبلونه موجود نه وای نو انټرنیټ کارول به ممکن نه وو. کله چې بیړۍ ژور سمندر ته ورسیږي نو ورو ورو د کیبل پرېښودل پیل کوي. لکه څنګه چې بیړۍ مخکې ځي، د متخصصینو یوه ډله دا پروسه څاري او لارښوونه کوي ترڅو کیبل د سمندر په تل کې په سم او مناسب ځای کې کېښودل شي. دا کیبلونه زرګونه کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ بېلابېلې برخې سره نښلوي. کوم معلومات چې موږ یې له انټرنیټ څخه رااخلو او یا یې هم بل چاته لیږو، نو دا ټول معلومات د دې کیبلونو په مرسته انتقالیږي. همدا سمندري انټرنیټ کیبلونه دي چې د نړۍ هیوادونه یو له بل سره د انټرنیټ له لارې وصل ساتي او نړیوالې اړیکې ممکنوي.